سلامونه احترامات مې ومنئ خدای دې وکړي چې تاسو ټول ښه یئ. نن درته په دې ویډیو کې د عمان ته د راتګ نه وروسته دا معلومات در کوم چې دا وینئ دا د عمان د ریزیډنټ کارت دی چې ما ته عمان ته په مسقط ته د راتګ نه وروسته په څلورمه ورځ باندې ما ترلاسه کړ. دا ریزیډنټ کارت دی دغه هم ورته وایي دا بطاقه مقیم هم ورته وایي، انګلیش کې ورته ریزیډنټ کارت هم ویلی شي، اقامه هم ورته ویلی شي، هر یو څه چې ورته وایي دا چې دی دا ما ترلاسه کړی دی او دا چې دی د یو کال لپاره دوه کالو لپاره دی. دوه کالو وروسته به دا ایکسپایر کېږي او 2 کالو پورې زه په دې کې په دې باندې دلته وخت تېرولی شم په عمان کې. د دې نه کارت د اخیستو نه وروسته اوس ماته د دې ضرورت نشته ځان سره پاسپورټ وګرځوم یا بل شی وګرځوم. بس دا کارت چې دی دا پوره دی، دې باندې سیم کارت هم اخیستلی شي، بینک اکاونټ هم پرې جوړولی شي، ټول څومره کارونه چې دي هغه په همدې کارت باندې کېږي. دا کارت چې دی دا دلته شرطه ورته وایي، شرطه د مسقط د هوایي ډګر سره نږدې د پولیسو یو حوزه ده، شرطه اصل کې دلته پولیسو ته وایي، نو هلته نه اخیستل کېږي. زه سهار ورغلی وم خو مسله دا شوې وه چې ځای مې غلط کړی نو زما زړه چې زه به وختي ورشم هغه راباندې ناوخته شو. زه بل ځای ته تللی وم، یو 3 ریاله پکې تاوانیم شوم، خو خلک دلته ښه دي او دغه درته کوي که په ژبه هم نه پوهېږي هڅه کوي چې په خبره دې ځان پوه کړي او هغه لارښوونه درته وکړي. نو بیا چې کله ما ته یو چا صحیح دقیق ادرس راکړه زه لاړم هلته، ځای مې پیدا کړ، شاوخوا داسې 9 بجې به وي چې زه به هلته رسېدلی وم. چې هلته لاړم نو ډېر زیات خلک راغلي وو، هندیان، پاکستانیان، بنګالیان، سریلنکایان، ایون ایرانیان پکې ما ولیدل، افریقایان، مصریان، نور د مختلفو هېوادونو خلک. خو دلته دا یو کار ډېر زیات ښه دی، دولتي دفترونه چې دي هغه ډېر چټک کارونه ترسره کوي. که څه هم 2 بجې رخصت کېږي، 2 بجو نه خو بیا کار نه کوي، خو دا دی چې کارونه دومره په چټکتیا سره کوي چې ډېر وخت نه لګېږي. زه 9 بجې شاوخوا ورغلی وم او 12-1 بجې پورې ما دا بطاقه یا دا ریزیډنټ کارت ترلاسه کړو په داسې حال کې چې ډېر زیات بیروبار و، ډېر زیات خلک راغلي وو. خو ما ټوکن واخیسته او بیا هملته په انتظار کې وم چې ورته ګوتې مې ولګولې، عکسونه یې واخیستل او هر څه چې ختم شو نو د هغې نه تقریبا یو 15 دقیقې وروسته یې راته کارډ راکړو. یعنې ډېر په چټکتیا سره، ډېر په تادۍ سره کار کوي. خو یو خبره پکې بله دا وه چې ما هلته ځینو خلکو سره خبرې وکړلې نو راته اندازه وشوله چې ډېر داسې کسان هم وو چې میاشت 2 دلته تېره شوې وه خو دا کارډونه یې لا نه وو اخیستي او هغه اوس راغلي وو کارډونو پسې ګرځېده. نو دلته دغه مسله د دې هغه د ټریول ایجنسۍ والا د خلکو هم داسې ده چې هغه ځینې وخت کې صحیح او دقیق معلومات چاته نه ورکوي. خو ما چې په چا باندې کار کړی هغه سړي کې دغه نه و داسې د دوکې یا د بل څه خبره پکې نه وه، ډېر په دغه سره کار وکړو په ایماندارۍ سره. بل دلته یو ملګری و هغه هم راته داسې معلومات راکړه چې دلته راتګ نه وروسته چې زه هېڅ په دې شیانو باندې په تکلیف نه شوم او په 4مه ورځ باندې لاړم بطاقه مې واخیستله. نو دا د 2مه ویډیو وه د عمان په تړاو باندې چې د بطاقې یا دغه ریزیډنټ کارت په تړاو باندې ما تاسو ته پکې معلومات درکړه. نور معلومات به هم دلته د ویزې، د شرکت او د یو شي او بل شي په اړه باندې، دلته د ژوند په اړه باندې، د کار روزګار په اړه باندې، د کاروبار په اړه باندې وخت په وخت در کومه. خو بیا هم که تاسې څه پوښتنه لرئ عمان ته د راتګ په تړاو، عمان کې د ویزې په تړاو، د شرکت د جوړولو په تړاو یا نوره څه پوښتنه که ستاسې سره په ذهن کې وي نو تاسې ما ته میسج هم کولی شئ زما په فیسبوک پیج کې، اکاونټ کې، یوټیوب کې، انسټاګرام کې، هر یو ځای کې چې کولی شئ. زه به دې کې ډسکرپشن کې خپل د واتساپ نمبر ورکړم، هلته هم تاسې کولی شئ چې ما ته میسج وکړئ. نور مو په خدای سپارم، الله په امان، ښه وخت ولرئ.